په دنیا کې تر ټولو زیات بدبخته انسان څوک دی؟ پوهیږئ چې درویشه یم هغه څوک تر ټولو زیاته بدبخته انسان دی چې د کم چا څخه الله رب العزت د سجدې توفیق ورڅخه واخلي، ده ته د لمونځ کولو توفیق الله نه ورکوي. دا تر ټولو زیاته بدبخته انسان دی. او دا به څنګه درته معلومیږي چې زما په ژوند کې د خوشحالۍ ورځې را روانې دي او د راحت او د آرام ورځې را روانې دي، چې کله الله سخت مشکلات در باندې راولي، قرضداري، بیماری، مصیبتونه، پریشانی در باندې راولي، نو هیڅ کله خفه کیږه مه. پوه سه چې ستا په ژوند کې به ضرور خوشحالي راځي د دې مشکلات وروسته، ځکه دا د قرآن قانون دی چې الله وایي ان مع العسر یسرا، د مشکلات وروسته خوشحالي راځي، د مشکلات وروسته اسانۍ راځي. او بل آیات کې بیا وایي چې ان مع العسر یسرا، پوه سئ چې د مشکلات وروسته ضرور به خوشحالي راځي.